دغه دعا خو الله تعالی قبلې د خپل بندا څکله دغه شرایط خیال تاسو تلوي او مونږ او تاسو ګورو کله بندا دعاګانې غواړي بار باري غواړي یاره دعاګانې قبليږي نه او بیا دغه سړی مایوس شي چې یاره مړه څومره وخت نه دغه دعاګانې زه غواړم نه قبليږي دغه دعا زه غواړم دغه حاجت زه الله ته وړاندې کوم نه قبليږي نو دا ولی نو مایوس کیدل ندی پکار څکله دغه شرایط خیال تاسو تلوي الله تعالی د تا دعا قبول کړله اوس د دی ولا اثر دی د دعا ولا دعا خود قبول شوا دی کی هیڅ شک نشتا خدغه اثر څرګندېږي بکلا او دا به څرګندېږي څنګه نو دی کی بیا لغونه خبرې دي چې دی باندې مو تاسو ځان پوي کو نو کله به هم مونږ او تاسو د مایوسی ولا شکار نکیګو اول دا صدی ولا اثر به الله تعالی فوری طور سره څرګند کی دا دعا وغوښتله بس څنګه وته او دعا قبول شوا ګور کله کله خلک یې کنا سیر دینه مد ایمان سوال کړي وي خو څنګه الله زر زر دعا قبول کا لکه څنګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکه کافرانو ظلمونو نه ډیر تنگ راغلو نو شپې لاس اوچت ک اللهم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن هشام چې یا الله یا حضرت عمر مسلمان کا او یا حضرت دغه ابو جهل مسلمان کا دواړو کې یو مسلمان کا د ذریعے سره اسلام ته عزت ورکا شپې تهجد کې دا دعا وغوښتله او سبې د اشراق او چاشتو وخت کې الله تعالی حضرت عمر رضی الله عنه ته ایمان قبول کو اندرنګ حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مور مسلمان نه و مور نه ډیر تنگ رغله او ډیر بیوالو ټکولو نو راغلو یو ځلی په ژړا ژړا باندې پیغمبر علی السلام ته شکایت وکړ چې یا رسول الله زما مور ته دعا وکړه ایمان راوړي د خو زه څنګه ته راوستم مور مده څورته یل نه شم وای ټکای مسپک سپوري تا پسیم خبرې کوي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لسونه اوچت کو الله نه په ژړا ژړا باندې دعاګانې وته چې یا الله ابو هريره مور ته ایمان ورکا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه ډایرک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه راوتلم اور یم سیر ز اول د خپل کور ته رسیدم خد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعا رسیږي چې کله ز کور ته ورسیدلم دروازه مو اوهله دروازه بنده وا او چې کله ما غوږ کېږدول چې نه د لمبي د اوبو د شرړا ولا आवाज ما تراغلو هغه موري غسل کول دغه وخت کې بزړی بدل شو او ځکه ما ته دروازه کولا وکا ایت زما مور دغه ویخت لند دي لمبیدلې دي او ځکه ز وکتم بس یای اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او یای زما خپل پیغمبر ته بوزا ز ایمان راوړم نو دا فوري تور باندې دعاګانې قبليږي اور کله کله دعا فوري قبول نشي هغه کې وخت لاګي نو مو تاسو ولا وخت لګیدل د څلره خبره نه دی ابراهيم عليه السلام غوني جلیل القدر پیغمبر هغه څه کله دعا وکړه الله نه پیغمبر علیه السلام وخت ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم دغه دعا څو زره کاله بعد قبول شوی دی موسی علیہ السلام د الله تعالی جلیل القدر پیغمبر دی د فرعون د غرقیدو ولا دعاګانې غوښتلې څلويختو کالو بعد هغه دعا ولا اثر څرګند شو دعا او مکه وخت کې قبول وا خو اثر څلويختو بعدو بعد سرګن شو نو اندرنګ مو تاسو دعاګانې غواړو دغه دعاګانې الله قبلې خدا دې څه اثر به کله څرګندېږي هغه الله په علم کې دی یقین ستا په خپل دعا باندې زما دعا وغوښتله یا ما د پاره پلنکی دعا وغوښتله بس دغه قبول شوله اور اندرنګ دویم څه دغه کومه دعا ته غواړي دغه دعا کې تا د پر تاوان دی نقصان دی یعنی یو شی ته الله نه غواړي لکه پیسې غواړي خو اوس الله خو په مستقبل باندې عالم دی الله ته سبا معلوم دی الله ته میاشتې بعد وخت معلوم دی کال بعد وخت معلوم دی اوس ته الله تعالی نه دولت غواړي خو الله ته پته دی
ستا غوندې شي ته څه ما پیسې ورکې که نه نو بیا به یوه ورځ ته هنګو کې نه وې کله په روزانه به دغه د عیاشیانو وله اډو کې ته چکرې لګئ دغه زناوانې به وي او ته به وي او دغه عیاشیانې شرابونه کبابونه به وي خو ای بنده تا باندې ما دغه شیزونه نه چلیږي زه دا نه غواړم چې ته جهنم ته لاړ شې زه دا غواړم چې ته ما اندسې بنده پاتې شې لکه څرنګې او ته جنت ته لاړ شې نو هغه ډېرې دغه دعاګانې غواړي خو هغه ته الله تعالی مال نه ورکوي ځکه هغه کې دي تاوان وي او دغه دعاګانې د هغه ضایع کېږي هم نه دا هغه دپاره الله تعالی ذخیره کوي او د دې وله اجر او ثواب الله دې ته قیامت په ورځې ورکوي احادیثو مبارکاو کې راځي چې یو بنده یو جنتي ته به ډېر اجرونه ثوابونه میلاو شي انعامات په میلاو شي دا به پوښتنه وکړي چې یا الله ما خو دومره اعمال نه و کړي دا د څه شي وله بدلې ته ما ته راکې نو الله د طرف نه به ورته وویلی شي د هغه دعاګانې دي چې ما د تا وله قبولې کړي نه وې هغه وله اجر و ثواب ما تا دپاره ذخیره کړی دغه وخت کې به دغه بنده ارمان کوي چې کاش ښه زما وله یوه دعا هم نه وې قبوله شوي اندرنګې کله کله ته یوه دعا غواړې خو هغه دعا کې تا دپاره خیر نه وي نو هغه دعا په بدل کې تا باندې یو مصیبت را روان وي هغه مصیبت تا نه ختم کی لکه مثلا ته الله تعالی نه 1,00,000 روپۍ غواړې تا ورته ضرورت دی خو بل طرف نه تا باندې داسې مصیبت را روان دی چې هغه کې تا د 1,00,000 روپیو تاوان کیږي هغه مصیبت نه تا باج کی او دغه 1,00,000 روپۍ خو تا ته میلاو نشولې خو تا وله فایده څومره وشوله یعنی یو شی چې ته غواړې هغه بدل کې الله تعالی تا نه مصیبت ختم کی اندرنګ یو شی به ته غواړې خو هغه شی به الله درنه کی درته هغه بدل کې به تا ته بل یو شی درکي ځکه چې کم شی ته غواړې هغه کې تا ته تاوان دی لکه ګوره یو ماشوم دی هغه مور ته ژاړي پلار ته ژاړي چې مورې ماته دا مورې ماته دا پلاره ماته دا خو هغه کې د بچي وله تاوان وي مستقبل ورسره خرابېږي نو مور او پلار د هغه دغه فرمایش نه پوره کوي اوس دغه مور او پلار د دې دشمنان خو نه دي که نه او نه په دا دی چې دا پوره کولی نه شي خو دا ولې نه پوره کوي ځکه چې ای بچیا ته خو نه پوهېږې نادان یې خو دا دی چې سبا اندي کې د تا وله تاوان دی نو اندرنګې الله جل جلاله وله ذات هم دی مونږ او تاسو سره مینه دی کله کله به مونږ او تاسو داسې شی غواړو چې هغه کې به مونږ تاوان وي نو الله نه قبلوي دې کې به الله نه ګیلې شکوې نه کوو او الله نه به مایوسه کېږو نه او دعا دا به خپل معمول جوړو هر فرض منځه د بعد دعاګانې غواړو اذان د بعد دعاګانې غواړو شپې وخت کې دعاګانې غواړو کم وخت درته میلاو شي څه شي ضرورت ته پیښ شي بس الله ته متوجه کا نن مو څه کله څه ضرورت پیښ شي خلکو طرف ته مخلوق طرف ته الله ایم این اے صاحب ته ټلیفون وکړه الله ایم پی اے صاحب ته الله ډي سي ته الله ای سي ته الله پلنکی ناظم صاحب ته ملک صاحب ته او دا الله ډاکټر ته لاړ شه دځې لاړ شه څه کله ټولو نه مایوسه شو بیا تسبیح راواخلو یاره مولوي صاحب وظیفه خو راته راکه اول الله ته راشه ابو ذر رضی الله عنه نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله مونږ الله نه څه غواړو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل ولوین قطع شراک نعلک اگر کده تا د بوټ ولا تسما وشلېږي هغه هم الله نه غواړه نو محدثین فرمایي چې دی مطلب دا دی چې د تا ولا نظر صرف په الله باندې پکاره دی تا څه قسمه ضرورت پیښ شي وړوکی وي او کا غټ وي چې څرنګه وي اول الله ته متوجه کېږه الله ته متوجه شه الله نه سوال وکړه الله نه دعاګانې وغواړه دنیا دارالاسباب دی نو هغه اسباب بیا اپناو کا الله دغه خبرو باندې مونږ او تاسو ته عمل توفیق نصیب کړي